دوی د مخکې نه یو بل خوښو، د یو بل سره مینه محبت او موږ ته دا پته ولګي چې دا رشته د دې په خوښه راغلې ده. نو بیا زموږ یو پښتون ورور څه کوي، زه یو پښتون یم، زه څه کوم؟ زه په زوره باندې د خپلې خور د خپلې لور رشته چې کم دی هغې هلک نه ورکوم کم چې د هغې خوښ وي، کم چې د هغې پکې انټرسټ وي. بھاجان دا تاسو د قصې صرف یو مخ وویلو، د قصې همیشه دوه رخونه. دا خبره غلط هم ده چې یو پښتون ورور خپلې ښځې نه خپلې خور نه حق والي د مینې او د خوښې حق دی والي، دا اسلامي حق دی. خو کم ورور چې ته دا حق والي هغه ټیک هم دی، غلط هم دی او ټیک هم دی. تاسو به ډېر کنفیوز شوي، زه به هم پوه کم ساده کې. ګوره زمونږ معاشره چې ده دا پیټریارکل سوسایټي ده. په دې کې سړي هدایت ورکوي ښځو ته چې دلته به ځي، دلته به نه ځي، دلته به تعلق ساتي، دلته به نه ساتي. زه دا نه یم دا غلط دی که ټیک دی، خو نظام اوس پیټریارکل دی. صحیح ده؟ نو پیټریارکل سوسایټي کې یو زما خور چې ده هغه په کور کې لویه شي، د هغې سوشل سرکل چې دی د هغې بس تره زامن دي، تره لور یعنې کاکا ماما ترور اخوا دېخوا، دا د دې لیمیټډ سوشل سرکل دی د دې جینۍ. نو په دې سوشل سرکل کې او په کور کې رالوېدو کې د دې دنیا باندې دونه پوهه ونه رسي. په غلط او رښتیا کې فرق، په سم او غلط کې فرق، د انسانانو په فطرت باندې پیدل، د انسانانو په منافقت باندې پیدل، د انسانانو په دوغلاپن باندې یا د انسانانو په خوږو خبرو دوکه کولو باندې. په هغې باندې د زما د خور دونه پوهه نشته څونه چې زما ده د رور ده. زه بار ډم سره م کینم، اجړا سره م کینم، مولا سره م کینم، شرابي سره م کینم، افسر سره م کینم، غریب سره م کینم. زه رور یم، ماته د دنیا د فطرت د نیتونو ماته خپلې خور نه زیاته پته ده. نو که زما د خور پسې رشته راشي پښتو کلتور کې یا په اسلام کې، هغې ته مکمل حق دی چې هغه خوښ کي ځان ته فیصله هم کولی شي. خو اسلام کې هغه خور باندې د هغې رور او د هغې پلار چې دي هغه داسې مشران غوندې ټاکلي شوي دي چې د هغې فیصلې، د هغې حفاظت، د هغې ناموس، د هغې رزق، د هغې کپړه دا زما او زما د پلار او د هغې چې څونه په ژوند کې سړي دي دا د هغې ذمواري ده، په موږ به ټولو باندې ذمواري ده. نو بیا د ژوند داسې فیصله کول، ځان ته همسفر پیدا کول، دا د ژوند ټولو نه مهمه فیصله ده. اوس که دې فیصله کې زما خور غلطه ده، که دې فیصله کې زما خور یو داسې سړی ټاکلی دی چې د هغه حقیقت ما ته پته ده، زه رور یم، ناراسته دی، بدتمیزه دی، بد اخلاقه دی، دینداره نه دی، نو که زما د خور ډېره هم خوښوي، که زما د خور مینه هم کړې وي هغې لږ سره، زه یو پښتون ورور زه هغې ته په زرو کالو کې اجازت نه ورکوم، ځکه چې د هغې د مستقبل، د هغې د ناموس او د هغې د دغه ذمواري زما ده، د پښتون ورور ده. نو که تاسو دا خبره کوئ چې هر پښتون ورور کم خور منع کي د رشتې نه یا ورته ووایي چې دی هلک له دې نه ورکوم، نو هغې ورور ته به داسې ډېرې خبرې هم پته وي بار هغه رشتې والا باره کې څه پته لګي هغه څنګه سړی وي، څه پته لګي د هغه، څه پته لګي هغه خاندان څنګه وي، څه پته لګي هغه کورنۍ څنګه وي. نو که هغه ورور د رشته بالکل ټیک ته، هلک بالکل سم دی او د خور نه حق واغشتو، نو دغه پښتون ورور غلط دی. خو هغه پښتون ورور کلم غلط نه دی. زه په دې کلم نه غلط نه ته ما ثابتولی شي، نه زه بل څوک ثابتولی شم چې ما د خپلې خور نه د مینې او د خوښې حق واغشتو مکمله، که په زوره مې ترې واغشتو، که په مینه مې ترې واغشتو، ځکه چې ما ته د دنیا حقایق پته ده. د خور په فیصله کې زما پوره حق دی د رور په حیث باندې چې زه ښه فیصله هغې دپاره وکړم. که ما ته پته لګي چې د دې مستقبل دلته خراب دی، که ما ته پته لګي چې د دې مستقبل کې به دې ته د پیسو مسلې وي، د مینې مسلې به وي، د پیغور مسلې به وي، نو زه خپله خور نه هغه حق، ما ته پښتو م اجازت راکوي، ما ته اسلام هم اجازت راکوي چې حق ته زه والم. نو د دې قصې دوه مخه دي. بیا اخره کې فیصله په هلکانو باندې ده. که هلکان د خپلې خور نه د مینې او د خپلې خوښې حق لي او د خپلې غرور او انا د وجې، نو هغه پښتون غلط دی. خو که هغه خور نه په دې حق الي ځکه چې هغه ته داسې حقایق، هغه ته داسې خبرې پته ده چې هغه خور ته ویلی نشي، زړه ولې نشي ماتولی او هغه خور مستقبل خرابولی نشي، نو هغه پښتون ورور ټیک دی. دا قصه داسې ده. مننه.